ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ خوشاله راغلي وي. خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. نوی درس به بیا هم په څه شي پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. تاسو نوی درس وحشي حیواناتو درس دی. وحشي حیوانات هغه حیوانونه یا هغه ځناور چې په ځنګله کې ژوند کوي. او په انګلیسي کې ورته وایلډ انیملز وایي. وایلډ انیملز. او تاسو په دې تصویر کې خو ګورئ په دې ویډیو کې چې دلته زمری دی، پړانګ دی، زرافه ده، لیوه دی، فیل دی او ګیدړه ده. لومړی زمری. زمری د ځنګل پادشاه هم ورته ویل کیږي. او زمری یو وحشي حیوان دی، په ځنګل کې ژوند کوي. او په انګلیسي کې ورته لاین وایي. لاین. زمری. لاین. اوس یې غږ هم واورئ. زمری. او دا بل حیوان چې ګورئ دا ښایسته حیوان دا فیل دی. فیل هم په ځنګل کې ژوند کوي او ډیر غټ حیوان دی. دې ته په انګلیسي کې یعنی فیل ته په انګلیسي کې ایلیفنت وایي. ایلیفنت. ایلیفنت. اوس یې غږ هم واورئ. او دا پړانګ دی. پړانګ هم وحشي حیوان دی او په ځنګل کې ژوند کوي. او په انګلیسي کې ورته لیپرډ وایي. لیپرډ. اوس یې غږ هم واورئ. د دې پوست یا د دې څرمنه ډیره ښایسته وي او کار ترې اخیستل کیږي. دا چې ګورئ دا لوړ حیوان دا ښایسته حیوان زرافه ده. زرافه په ځنګله کې ژوند کوي او په انګلیسي کې ورته جیراف وایي. جیراف. جیراف. زرافه. اوس یې غږ هم واورئ. او دا چې ګورئ لیوه دی. لیوه هم وحشي پیدا کیږي او هم اهلي پیدا کیږي. ځینې خلک یې په کورونو کې ساتي او ځینې بیا په ځنګله کې ژوند کوي او وحشي دي او خطرناک هم دي. نو دې ته په انګلیسي کې وولف وایي. وولف. اوس یې غږ هم واورئ. وولف. او دا حیوان ګیدړه ده. ګیدړه هم په ځنګله کې ژوند کوي او کله کله کورونو ته راځي او چرګان غلا کوي، چرګان خوري. انګلیسي کې ورته فاکس وایي. ګیدړې ته په انګلیسي کې فاکس وایي. اوس یې غږ هم واورئ. خدای دې وکړي چې د نن ورځې درس مو خوښ شوی وي او څه مو ترې زده کړي وي. نور مو په الله سپارم. د خدای پامان.